ایرلینډ له افغانستان لومړۍ شلوریزه لوبه په 2 ویکټو وګټله. د افغانستان او ایرلینډ د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 5 شلوریزو لوبو لومړۍ لوبه کې چې د شمالي ایرلینډ په بلفاسټ ښار کې وشوه، ایرلینډ په 2 ویکټو بریا ترلاسه کړه. افغان لوبډلې پرون لومړۍ لوبه وکړه او د ټولو 10 اورونو له لوبې وروسته یې د 2 ویکټو په زیان 168 منډې وکړې او ایرلینډ لوبډلې ته یې د 169 منډو هدف وټاکه. ایرلینډ لوبډلې په ځوابي لوبه کې د 3 لوبغاړو له سوځېدو وروسته په داسې حال کې 171 منډې وکړې چې د لوبې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د پرونۍ لوبې پچه وګټله او لومړی یې د توپ وهنې یا بیټینګ پریکړه وکړه. رحمان الله ګربز او عثمان غني د افغانستان له لوري لومړی میدان ته د لوبې لپاره ووتل. رحمان الله ګربز د افغانستان لومړنی لوبغاړی و چې د 26 منډو له جوړولو وروسته وسوځېد. ورپسې حشمت الله شهیدي هم د 11 منډو له جوړولو وروسته وسوځېد. د 14 اوور تر پایه د 114 منډو په بدل کې د افغانستان 4 لوبغاړي وسوځېدل او په دې 4 لوبغاړو کې عثمان غني تر ټولو ډېرې یعنی 59 منډې وکړې. له دې سره نور افغان لوبغاړي ونه توانېدل ترڅو د ایرلینډ د بالینګ پر وړاندې تر ډیره په میدان کې پاتې شي. د 18 اوور تر پایه د 138 منډو بدل کې 6 افغان لوبغاړي له میدانه بهر شوي وو. رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غني، نجیب الله زدران، حشمت الله شهیدي، عظمت الله عمرزی، رشید خان، مجيب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د محمد نبی په لوبډل مشرۍ په لوبه کې د افغانستان له لوري لوبیږي. دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې ټول ټال 15 لوبې کوي چې د اګست پر 9مه، 11مه، 12مه، 15مه او وروستۍ لوبه به د اګست پر 18مه نیټه پیل شي. د دې لوبې لپاره د افغانستان په لوبډله کې د راشد خان او محمد نبی په څیر تجربه کار ستوري شته، خو ترڅنګ یو شمیر ځوان لوبغاړو ته هم لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. د تیز بالینګ په برخه کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او عصمت الله عمرزی په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې د مینوالو او شنونکو به ورته ډیر پام وي. افغانستان له دې سیالۍ وروسته په متحده عربي اماراتو کې د اسیا جام لوبې کوي او تر هغه وروسته به استرالیا ته د شلوریز کرکټ نړیوال جام لپاره ځي. ډیری شنونکي په دې باور دي چې د ایرلینډ شنې او تیزې ویکټې به د نړیوال جام لپاره چمتووالي کې له افغان لوبډلې سره مرسته وکړي. د ایرلینډ لوبډله هم په دې وروستیو کې ښه ځلېدلې او تازه یې له سویلي افریقا او نیوزرلینډ سره ښې لوبې کړي دي او مینوال تمه لري چې د 5 لوبو دا لړۍ به په زړه پورې وي.